السلام علیکم ایماندارو. پروفیسر فیضان علي مونږ سره موجود دی، راغلی دی آیرلینډ نه. او د نننۍ ویډیو جوړولو مقصد صرف او صرف دا دی چې د پروفیسر صاحب نه مونږ درې تپوسونه وکړو. یو د امریکې د سکالرشپ، بل د ویزې، او بل تپوس اخري تپوس به زمونږ دا وي چې تاسو پروفیسر صاحب سره څنګه کانټیکټ وکړئ، تاسو د ریلیونت فیلډ. نو هغه به تاسو له پروفیسر صاحب زمونږ به کوشش دی چې خپل د ایکسپیرینس په حساب باندې تاسو له ټیپس درکړي. پروفیسر صاحب ډیر خلک میسیجز کوي یار چې مونږ راتلل غواړو. نو پروفیسر صاحب خپل لږ وړو کې شانتي انټروډکشن دی خلکو ته وکړي او څه ټیپس کوي تاسو سره د خلکو د پاره خپل د تجربه په حساب باندې وسره شیر کړئ. کاشف خان یار، زه د وخت کې په آیرلینډ کې هم نن سبا ډسټینګویش پروفیسر اف مارکیټینګ او د کالج اف بزنس اسوسییټ ډین هم زه د وخت کې، او د نمخ کې لاس کاله ما دلته فلوریډا کې تیر کړیو. زه دلته راغلی وم د پوسټ ډاک، بیا اسسټنټ پروفیسر، اسوسییټ پروفیسر، بیا فول پروفیسر، او هغه نمخ کې زه مالیشیا کې وم. نو دا خو زما لغونته تعارف شو. باقي دا ده چې څنګه چې تا خبرو وکړه مالم ډېر میسیجونه راځي چې څنګه راشو. نو ټولو ناول خو دا ضروري ده چې څوک هم راتلل غواړي هغه ته د ځان له کلیري چې یار زه ولې راتلل غواړم. دغه وجه دا ده که ته یونیورسټۍ ته راځې، که ته بزنس ته راځې، که ته هر شیز له راځې، نو تا نه به خامخا په امبیسۍ کې سوال کیږي چې ته څه له ځې، که نه یو خو به تا نه دا سوال کیږي. بیا چې دی چې تا ته یو ځل کلیر شي چې یار زه دې ریزن د وجې ځم، که نه یا سټوډنټ یا هر څه چې هغه نه بعد به تا ته سپورټینګ ډاکومنټس پکاري. نو خامخا چې تا ته وجه پته وي ته به په هغه حساب ډاکومنټ جوړې او بیا به په هغه حساب ته خپل معاملات سیده کې. نو دا ټولو نه ضروري ده. زما په خیال کې ما چې کم خلکو سره خبرې شوي دي، ټولو نه غټه مسله دا ده چې هر یو کس د پاکستان نه وتل غواړي، خو دا ورته پته نشته چې زه به څه کوم. اوس ما ته اکثر داسې سټوډنټان میسج کوي په ترکي کې، په ملیشیا کې، هغه الریډي پی ایچ ډي کوي، او ما ته وایي چې زه به هلته راشم ماسټرز لم که زما ایډمیشن کېږي، ما له لاره وګوره که نه. نو ته اوس خپله سوچ وکړه چې ته امبیسۍ ته لاړ شې، هغه تا ته وایي ته څه کوې، ته ورته زه پی ایچ ډي کوم، او بیا تا ته هغه وایي چې ته امریکې ته څه له ځې، ته ورته یار زه امریکې ته ماسټر له ځم، او به تا ته خامخا وایي چې هلکه ته ولې لکه پی ایچ ډي پرېږدې او امریکې له ځې، ځکه د ویزې ریجیکټ کېږي، نورې مسلې دي که نه. نو دا شیزونه لږ ضروري دي. ټولو نه اول وجه او بیا سپورټینګ ډاکومنټیشن. او یو بل سوال دا دی چې سټوډنټان ډېر تپوس کوي چې سکالرشپ او فیلوشپ څنګه پیدا کو. د باره کې تاسو خپل تجربه په حساب کسا شیر کول غواړئ. د سکالرشپ خو خدای حساب د کنه دغه سب ګروپینګز دي، صحیح شو. نو یو ګروپ خدای دی چې هر یو ملک یو غټ ایجنسی وي، څنګه چې پاکستان کې هایر ایجوکیشن کمیشن دی، د غي خپل سکالرشپ دی. لکه مثال امریکا کې اوس فول برایټ سکالرشپ دی، صحیح شو. په یو کې کې د برټش کونسل او د چمننګ سکالرشپس دي. دغه شان چې په یورپ کې د یورپین یونین سکالرشپس دي. نور داسې غټ کم ایجنسیان دي د هی سکالرشپس یو خدا دا او دا مشهور دي کنه. لکه مثال اوس فیسبوک باندې یو ګروپ د سکالرشپ نیټورک پاکستانیانو جوړ کړی د هغه څه 4.5 لاک ګروپ ممبرز دي کنه. نو په هغه باندې دا سکالرشپس خو لیکيږي. دویم شی دا دی چې یونیورسيټیانو خپل سکالرشپ سمي. لکه مثال ته خپل دلته چې کاشف خان راغلی وي یو اس ته، دا دلته خپل سکالرشپ واغستو د یونیورسيټي له طرفه کنه، د یونیورسيټي سکالرشپ وو. چې مثال ته از سټوډنټ دا کلیر یار زه د یونیورسيټي ته تلل غواړم، زه به د هغې په ویب سایټ لاړ شم وګورم هغې کم سکالرشپس افر کوي. دویمه طریقه شو. او دریمه طریقه دا ده چې د کم ملک نه ته راځي د هغې سکالرشپس، نو لکه ایچ ای سی خپل هم سکالرشپ شته دی. نو دا درې ګروپس دي غټ غټ کنه. نو دې کې مطلب بیا خبره هغې ته راځي چې ته یو ځل کلیر یې چې یار زه څه کوم، څه کول غواړم او کوم ځای ته تلل غواړم، نو بیا دا شی اسان چې یار کوم سکالرشپ ته به زه اپلای کوم. دې سره یو شی زه تا ته دا ووایم چې کله تا ته دا کلیر شي چې یار زه د سکالرشپ ته اپلای کوم، نو د هر یو سکالرشپ مثال که ته اوس پی ایچ ډي له راځې 4-5 کاله شوې، ستا ټیوشن د میاشتې خرچه ټول هغه سکالرشپ پې کوي. که ته دا د پاکستان په حساب وګورې دا کم از کم 4-5 کروڑ روپۍ جوړېږي. نو تا له 4-5 کروڑ روپۍ څوک ولې ورکړي؟ مطلب دې شي ته هم سوچ کې. نو دا نه چې ستا خپل پروفایل هم پکار دی چې سترونګ وي، ریسرچ بیک گراوند او بالکل ټیک شو. او دې کې صدا څه قسم هغه شته چې سټوډنټ ته پروفیسر سره رابطه وکړي. ان شارټ کتا سو لګ په دې باندې سره روشنی اچول غواړي. په سم ملکونو کې دا ضروری چې پروفیسر سره ستاسو تعلق وي د مخ کې نه کنه. نو دې کې دا چې یا به ویب سایټونو باندې وګورئ چې د پروفیسورانو سره ریسرچ دی. اوس لکه اکثر دا چې ما ته یو کس میسج وکړي چې سر زه تاسو پی ایچ ډي کول غواړم، زما ایریا فاینانس
ناستم زما فاینانس سره تعلق نشته چې ته ماته کوم میسج کیم نو ماته دغه څه فائدہ شته نه ستام ټایم ځای کیږي دا پروفیسور هم ټایم ځای کیږي او خلک بیا جواب نه ورکوي کنه نو ضروری دا ده چې ته کلیر چې زه د فیلډ کې پی ایچ ډی کوم یا ماسترز کوم یا هر څه چې کوم نو دا ویب سټ نه وته انفارمیشن وګوره بیا دا هم کول شي چې تا هغه پروفیسور باندې خپل لږ ریسرچ وکړي چې دا نن سبا کم ریسرچ باندې کار شوی دی ګوګل سکولر باندې دا هغه سب پبلش شوی دی هغه حساب به خلکو سره کانټیکټ کوي کنه خو په سم ملکونو کې دا چې سکولر دا پروفیسور سره کانټیکټ کول چې دا کنه دا مایوب خبره ده لکه خلک نه خوخي نو اگین going back to the same point چې یار یو ځل ته دا کلیر چې زه کم زی تطلل غواړم باغ حساب بستا غ ریسرچ ټول چې دا کنه کسٹمایز کیږي دا نه دا چې لکه تا یو سی وی جوړ کړا یا یو اپلیکیشن د جوړ کو ورزي ته وتا ما کښې دی دا نه کیږي دا څنګه کیږي صحیح شو پروفیسور صاحب ډیره مننه او دا ویډیو مرګرو صرف او صرف چې د اکیډمیا سره تعلق ساتلو والا او سټوډنټس د پاره دا ویډیو هغه د پاره نه دا چې سو کوئی چې په ورک پرمټ وسنګ راشم یا ما سره د ټرک ډرایوینګ ایکسپیرینس ته یا بل قسم هنر نو دا هغه د پاره دا ویډیو نه دا صرف او صرف چې دا سټوډنټس د پاره دا کم سټوډنټس چې په یورپ کې ژوند کوي استرالیا کې ژوند کوي یا چاینا کې ژوند کوي او هغه وایي چې نیر ان فیوچر مونږ یو اس ته راشو او کا پروفیسور صاحب تاسو اجازه ویزا تاسو پروفایل مرګرو سره کتونکو سره شیر کول شم ښه نو د پروفیسور صاحب د فیسبوک پروفایل به تاسو سره شیر کوم دلته فیضان علي پروفیسور صاحب دا پروفایل دی تاسو کته شي کوم مرګري غواړي چې یار مونږ په فیسبوک باندې پروفیسور ګورو ولې چې پروفیسور صاحب اکثر چې د اپورچونټیز شیر کوي همدا څه د کنه د سکولرشپ اپورچونټیز شو یا د ریسرچ حواله سره کده چا ساغه یا ریسرچ سو کوي ساتو ریسرچ ایریا چې دا نو هغه مارکیټینګ او کنزیومر بیهیویر دا رائټ هاسپټالیټي ټوریزم مارکیټینګ کنزیومر بیهیویر بالکل نو کدی ریلیټډ سو ریسرچ کتل غواړي یا د پروفیسور صاحب ریسرچ پڑھاول غواړي نو دا د پروفیسور صاحب پروفایل دی او لازمی لاړ شي فالو یې کوي او ګورئ یو مرګرو ویډیو چې د شیر کوي او دا زما پروفایل دی مرګرو د فیسبوک نو لازمی زما پروفایل هم فالو کوي د سه ویډیوز د پاره زمون کوشش دا وی چې یار سټوډنټس چې کم دي هیلپ اوټ کو وداوت اني چارجز سټوډنټس مون هیلپ اوټ کو نو زئی مرګرو خوشاله اوسئ آباد اوسئ الله پامان